یا داسې واقعه وه چې شپې راغله 1:45 منټه و بس په ځان نه وپوهېدو هر څه لاندې شو دا کوټې وګوره دا حیوانات هېڅ طریقه نه لګېده دوی باران شروع دا دیوالونه دا هر شی راباندې راغله ماشومانو چغې وې ډېره سختي راباندې تېره شوه دوستانو سلامونه و درنښت لرم صحت ولرئ نن هم اوس دغه درې ته راورسېدو سهار وختي مو د لمانځه مهال حرکت راوکړ اوس دا درې ته راورسېدو دا هغه ځای دی چې تر اوسه پورې مرسته نه ده ورسره شوې او دلته څوک نه دی راغلی څومره خسارات دلته رسېدلي دي تاسو دې وګورئ دا په دې دره کې چې دا څه چې کورونه دي اوس هلته ورځو ته تاسو وګورئ د دې کور څومره زخمیان شهیدان لري که شهید ونه لري زخمي حتمي دی پکښې نو د فاتحې لاس مو ورته پورته کړي فاتحه مو ورته ورکړله اوس د خیره سره ورځو کورونه یې د نږدې وګورو او د دوی د درد څخه به د نږدې تاسو خبر کړو چې دوی څومره دردونکی ځورونکي او کړونکي حالت لري دا نو ټوله غرونه دي دوستانو یو څه لږ سړی ستړی کوي اول به دغه مخامخ کور ته ورسو السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر سلامت جور دوستان از اکتبر یه لږ احتیاط کوئ داسې نه وي چې لیکې در باندې راغلی څو نفره پکښې زخمیان شوي دي 4 نفره هغه زخمیان دي په دغه کور حالت یې څنګه دي حالت خو وروره دا ته وګوره چې دغه دیوالي نه پر لاین شیستې بې حالت څنګه وي الله اکبر ولې چې میږ بېوزله یي بېوسه خلک یي که نه نه د ډاکټرانو ریپۍ لري و ستیدای نه دا کور نړېدلی دی دا کور ژبل دی وایي چې خدای دې موږ یې ټوله په سترګو باندې وینو استیدای نه د جوړولو طریقه نه شوه چې میږ دا کور جوړ کړي که نه بیا خو ژمی راباندې روان دی په میږ باندې دی نه دا کورونه غونډ ختم دي موږ نه سیده لار ورکه ده چې څه وکړو بس خدای پاک دې زخمیانو ته عاجله شفا و روغ صحت ورکړي تا ته دې خدای پاک د زړه صبر و یوازې درکړي او خدای دې د بقایا مصیبتو څخه وساتي دغه د سیلاب خیریه بنسټ د خوا څخه مرسته ده خدای پاک دې د نور دردونو څخه وساتي خدای پاک السلام علیکم وعلیکم السلام سلمت جور بخیر بخیر است صاحب خیر واقعا بخیر تیره سوله الحمدلله واقعا بخیر تیره سلامت زخمیان لري که شهیدان زخمیان لري څو نفر 3 زخمیان دي څنګه دی حالت یې څنګه دی بس پروتو دي په ولایت کې پروتو دي کنه پته نه لګي ډېر څه ده اول نه لري نه پته نه لګي چې اول ورځ موږ غریبانی کنه موږ ته خو زده پته نه لګي چې به ریغ دی خبر کې دی کنه واس نه لري چې لاړ شي کنه دغه تاسو نقدي کومک چا در سره کړی دی نه تر اوسه پرانده شوی یو چا پوښتنه هم نه ده کړې هیڅ چا نه ده کړې چې څوک راشي کنه هغه ته بیا خلک معلومات ورکړي چې دا کورونا نه دی رنګ د موږ کورونا رنګ دی کنه بیا یې زموږ نه وځي الله اکبر تر اوسه پرې موږ سره داسې مرسته نه دي شي خدای مو دغه اخیري غم خدای مو د بقایا مصیبتو څخه وساتي خدای دې یوازې ورکړي خدای دې جمیل صبر نصیب کړي دغه زموږ د خوا څخه یو څه کومک دی بس خدای دې زخمیانو ته عاجله شفا و روغ صحت خدای پامان خدای پامان السلام علیکم وعلیکم السلام سلام سلام جور بخیر بخیر است صاحب واقعا بخیر تیره سوله واقعیا داسې واقعه وه چې شپې راغله 1:45 منټه و
بس په ځان نه وپوهېدو هر شی هر څه لاندې شو دا کوټې وګوره دا حیوانات هېڅ طریقه نه لګېده دوی باران شروع دا دیوالونه دا هر شی راباندې راغله ماشومانو چغې وې ډېره سختي راباندې تېره شوه ډېر پکې برباد شو د غږ پورته کولو مو څوک نشته چې اوس غږ پورته کړي دا تورې درې دي دا غر دی بس دا اوس څلور نیم ساعته د ولسوالۍ څخه مزل دی مزل خو ګاډي نه میلاویږي اول خو بیا باران وي بیا نه لارې خرابې وي لارې کې په پښې سړی نشي تللی بیا ته په ګاډي طریقه خو بیخي شته نه څو نفره زخمیان دي زخمیان خو داسې وي چې په دغه کور کې 2 نفره زخمیان وو حالات یې ډېر خراب دی اوس ولایت ته وړي دي خو پته یې نه راته لګېږي چې وي به چېرې خدای پاک دې عجله شفا وروسته درکړي خدای دې جمیل صبر درکړي خدای پاک دې یوازې درکړي خوشحاله اوسه خدای پاک چې داسې وي موږ سره چا مرسته نه ده کړې چې مرستې والا راشي بس بیا لاړ شي بیا بل ځای ته لاړ شي یو داسې بوله چې د آلوګان پیاز وغیره خوراکي بس بل شا خو نشته نغدې پیسې کومک چا نه نه هېچا نه خدای پاک دې زخمیانو ته عجله شفا ورکړي خدای مو د هغه اخري غم په خیر اوسئ سلامت اوسئ